ډاکټر اشرف غني وایي د اساسي قانون له مخې زه اوس هم ولسمشر یم. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د نن ورځې د تازه او مهم خبر ته. د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د اساسي قانون له مخې لا هم ولسمشر دی. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې ملګرو ملتونو د 2022 زیږدیز کال د فبرورۍ پر 21 نیټه د هغه نوم د ولسمشرانو له نوم لړه لرې کړ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني له کابله تر وتلو شاوخوا کال وروسته په لومړۍ ویډیوي مرکه کې د جمهوریت د سقوط پړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالانو واچوله. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15 د خپل حکومت له یو شمېر چارواکو سره هیواد پرېښود او لومړی منځنۍ اسیا او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ. له کابله د نوموړي تر وتلو وروسته طالبان پلازمینې ته داخل شول او پر هیواد واکمن شول. غني له افغان خپرندویه شبکې ABN سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د اګست پر 10 پر ماښام خپره شوه دعوه وکړه چې د له کابله تر وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وې، خو د خپلې دې دعوې د ثابتولو لپاره یې شواهد ورنه کړل. ده وویل هغه مهال هیواد پرېښودو ته اړ شو چې پوه شو چې دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت ځانګړي سپر لرونکي قطعې تخلیه شوې دي.